د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد ډېر وخت پس میاشتیزه غونډه وشوه. لویه غونډه خو څه نه څه مونږه کړې دي، خو دا دی چې د کووډ-19 په وجه باندې مونږه سرکاري چې کوم محال و رایټر هاوس هغه بند دی، اوسه پورې هم بند دی. نو ښه ده مونږه نوي ځای ته راغلو او خدای پاک مونږ ته یو وسیله پیدا کړه او نن راغونډ شو. نو زمونږه نننۍ غونډې صدارت په محترم محمود احمد صاحب کوي، څوک چې د ادبي سوسایټۍ چیرمین دی. زمونږه نن خصوصي مېلمه چې دی نو هغه د علامه اقبال یونیورسټۍ د پاکستاني څانګو د شعبې چیرمین پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب وي. عابد صاحب به زمونږه راتلونکو وختونو کې د ادبي سوسایټۍ کلک ملګری وي، خو نن چې دی نو لومبۍ میاشتیزه غونډې کې نو دوی زمونږ مېلمه وي. ما په خیال ډاکټر صاحب که تاسو هغه ځای ته ورغله نو ټیک دی. ما ته وایي نه ټیک دی، بس صحیح ده. نو صاحب صدر په اجازه باندې زه سید رحمان صاحب ته خواست کوم چې دوی د قرآن پاک د تلاوت نه دا ناسته چې دی نو ابتدا وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. محترم خورشید صاحب سره کناتی نو مهربانی روگه ناته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جرانو بس ویني صدا دا چاته نات یو زوړ دی دا به وایم خدای پاک. اے مدنی تانا دی قربان شمالو سر زمان نیم بی وفا حبیب خدای گو وفادار ماں خدای گو وفادار ماں. اے مدنی تانا دی قربان شمالو سر زمان نیم بی وفا حبیب خدای گو وفادار ماں خدای گو وفادار ماں. اے د مدینی حبیبا استاد در ملنگ ماں او تنورانی شمائی عرب و ز پتنگ ماں عرب و ز پتنگ ماں. اے د مدینی حبیبا استاد در ملنگ ماں او تنورانی شمائی عرب و ز پتنگ ماں عرب و ز پتنگ ماں. روح دی فراقت کو د دنیا نامرور زمان سورد مل ماد مقدر پفانی دار ماں خدای گو وفادار ماں. اے مدنی تانا دی قربان شمالو سر زمان نیم بی وفا حبیب خدای گو وفادار ماں خدای گو وفادار ماں. زی کمی پا فضل الہی خیر الامصار شی او اوریگی ابر بہاری تازہ گلزار شی. زی کمی پا فضل الہی خیر الامصار شی او اوریگی ابر بہاری تازہ گلزار شی. چغید وحدت بوی پا خاک د هر شجر زمان چغید
چغې د وحدت به وي په خاخ د هر شجر زما زه بلبل عاشق به دې د وصل د ګلزار ما خدای ګو وفادار ما ای مدني تا نه دي قربان شي مالو سر زما نه یم بې وفا حبیب خدای ګو وفادار ما خدای ګو وفادار ما ما د عاشق په کتابونو کې لیدلي دي او شمع تمامی شمیل تا نه لګېدلې دي او تا نه لګېدلې دي ما د عاشق په کتابونو کې لیدلې دي او شمع تمامی شمیل تا نه لګېدلې دي وای تا نه لګېدلې دي بخت په بختونو د جهان کې بختور زما بخت په بختونو د جهان کې بختور زما اے محبوبا ته مطلوب زدی طلبگار ما خدای ګو وفادار ما اے مدني تا نه دي قربان شي مالو سر زما نه یم بې وفا حبیب خدای ګو وفادار ما خدای ګو وفادار ما اے محبوبا څومره چې زما د خولې خبرې دي اے محبوبا څومره چې زما د خولې خبرې دي او ټولې زبرجد او فیروز او ملغلرې دي او ټولې زبرجد او فیروز او ملغلرې دي پاغني حکیم د خیال ایستی دی ګوهر زما پاغني حکیم د خیال ایستی دی ګوهر زما د ګور اختیا وایم عبدالله یم د نوخار ما خدای ګو وفادار ما اے مدني تا نه دي قربان شي مالو سر زما نه یم بې وفا حبیب خدای ګو وفادار ما خدای ګو وفادار ما